سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ. یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په دغه ویډیو کې موږ او تاسې د باینانس زده کړې په اړه واو دا زموږ ستاسې څلورم درس او څلورمه ویډیو ده. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسې ته در وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې په باینانس کې موږ او تاسې اخیستل او خرڅول وکړو یا سپاټ ټریډینګ موږ او تاسې په باینانس کې وکړو. تیر ویډیوګانې ما جوړې کړې وې، په هغې کې لومړی ویډیو کې په لومړي درس کې موږ د اکاونټ جوړول او وریفای کول، په دویم کې موږ هوم او همدارنګه ډیشبورډ اړوند شیان تشریح کړي، په دریمه کې موږ ویلیټ برخه تشریح کړې وه. په دغه ویډیو کې موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو موږ سپاټ ټریډینګ وکړو یا په باینانس کې یو کوین واخلو یې خرڅ کړو، یعنې سپاټ ټریډینګ وکړو. تاسو ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل میراج خان سکل سبسکرایب کړئ. هغه ملګري چې شوق لري او غواړي باینانس زده کړي، نو زموږ دغه چینل دغه درې څلور ویډیوګان چې ما کوم کورس شروع کړی دی دا تاسې ورسره شیر کولی شئ او په ترتیب سره کولی شئ د باینانس زده کړه کې برخه واخلئ. نو د دې لپاره به تاسې تر ټولو لومړی راشئ دلته ټریډ برخې ته سیده دې ټریډ برخې ته به تاسې راشئ. د راځو سپاټ ټریډ ده سیده په دې باندې موږ تاسې کلیک واخیستم. په سپاټ ټریډ کې تر ټولو مهمه خبره چې تر ټولو لومړی باید موږ تاسې وکړو، تاسې به لومړی د ویلیټ برخې نه پیسې چېرته را انتقال کړئ. لومړی به ویلیټ برخه کې پیسې انتقال کړئ، تاسې سپاټ ته را به شئ ویلیټ برخې ته. تاسې به وګورئ چې پیسې تاسې سره په کوم ځای کې دي، په سپاټ کې در سره، په فنډ کې در سره، په فیوچر کې دي در سره. که په سپاټ کې پیسې په دې ځای کې سپاټ کې در سره وي خو ښه ترخه ده، که نه په دغه نورو ویلیټونو کې تاسې سره پیسې وي نو تاسې به خپلې پیسې انتقال کړئ سپاټ ته سیده را به شئ. تاسې چې کله راغلی دغه ټرانسفر بټن باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله هم تاسې کلیک واخیست را به شئ او زه غواړم چې د سپاټ نه چېرته د فیوچر نه پیسې انتقال کړم سپاټ ته، نو را به شئ په دې دوه غشو باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیسته اوس به زموږ پیسې کوم ځای نه د فیوچر نه به انتقال شي سپاټ ته سیده. دلته ما سره USDT تیار راځي، نو دلته ماته چې څومره اندازه USDT تاسې غواړئ چې تاسې انتقال کړئ. زه راځم هغه USDT دلته ورته لیکم، یعنې زه غواړم چې 10 USDT انتقال کړم سپاټ ته. په کنفرم ټرانسفر باندې زه کلیک اخلم، ما واخیست زما پیسې چېرته لاړې سپاټ برخې ته. زه راځم سپاټ برخې ته، نو کله چې سپاټ برخې ته راغلم ګوره دلته ما سره 11.20 څومره USDT چې دی هغه راغلله. صحیح شو. اوس به تاسې څنګه چلو کوئ، اوس به تاسې راشئ په دغه ځای کې دلته چې کوم ټریډ دی ټریډ برخه ده، په دغه ټریډ برخې ته به راشئ. دا وینئ ځای کې ټریډ لیکل شوی دی، ټریډ برخې ته به تاسې راشئ. اوس دلته مونږ او تاسې څنګه کولی شو په سپاټ کې یو کوین واخلو. صحیح ده. کوین اخیستو لپاره به تاسې لومړی تر ټولو لومړی راشئ بی برخې ته، دا وینئ بی برخه، او په سیل کې مونږ څه کولی شو بیرته یو کوین چې دی هغه خرڅولی شو. نو زه راځم بی برخې ته. تر ټولو لومړی زه باید تاسو ته کنورټ تشریح کړم. صحیح ده. کنورټ ځکه درس دی نو چې مسلسل تشریح شي ښه خبره به وي. راځم کنورټ برخې ته. په کنورټ کې موږ تاسو کولی شو یو کوین چې دی USDT کنورټ کړو BTC ته، BTC کنورټ کړو USDT ته، USDT کنورټ کړو FIC ته. نو په دغه کنورټ کې موږ تاسو کولی شو چې یو کوین بل کوین ته څه کړو کنورټ کړو. لکه BUSD تاسو سره د BUSD USDT ته کنورټ کړئ، BTC تاسو ته هغه یو بل ته کنورټ کولی شئ. هغه کرنسي چې تاسو غواړئ کنورټ کړئ بلې ته، یعنې تاسو غواړئ USDT کنورټ کړئ FIC ته، نو لومړی به USDT انتخابوئ او بیا به څه انتخابوئ FIC یا کوم کوین چې انتخابوئ. که چېرته تاسو سره USDT دلته نه وه تاسو بل کوین انتخابوئ نو په همدې USDT باندې تاسو کلیک اخلئ. چې کله هم کلیک اخیست تاسو بل یو کوین دلته انتخابوئ همغه کوین تاسو راخلئ. سیده. نو او که مطلب تاسو FIC نه USDT غواړئ BTC ته کنورټ کړئ نو راځئ په همدې باندې به تاسو کلیک اخلئ. چې کله کلیک تاسو واخیست چې د هرې کرنسي ته کنورټ کوئ په دې سرچ کې لیکلی شئ، مطلب زه لیکم چې BTC ته کنورټ کوم نو زه دلته لیکم BTC، نو BTC ته تاسو کنورټ کولی شئ. څومره کنورټ کوئ دې ځای باندې تاسو کلیک اخلئ. دا د کنورټ کولو خبره شوه. شاته بې کړو موږ خبره سپاټ ټریډینګ کې ده. صحیح شو. سپاټ ټریډ ځکه نن ویډیو په سپاټ ټریډینګ کې موږ تاسې چې کله په سپاټ کې یو کوین واخلو نو هغه کوین چې کله موږ تاسې واخیست هغه کوین موږ تاسې سره په ویلیټ کې راځي. موږ کولی شو 1 کال 2 کال 3 کاله ان 10 کاله هر څومره وخت دپاره چې تاسې غواړئ وساتئ تاسې ساتلی شئ. دغه کوم کوین چې تاسې ساتئ نه به د دې فیس تاسې نه ګرځول کېږي، نه بله خبره نه بله خبره. دغه کوین به تاسې سره پروت وي چې څه ټایم یې تاسې خرڅوئ هغه ستاسې خوښې پورې اړه لري. قیمت یې ښکته راځي مې خرڅوه، پورته ځي په هر څو ګټه کې چې ته خرڅې هغه تا پورې اړه لري. ټول واک او اختیار چې دی هغه تا سره دی. نو تاسې به راشئ سپاټ ټریډ ته. صحیح شو. سپاټ ټریډ کله چې سپاټ ټریډ ته راغلی لومړی دلته دې ځای نه موږ تاسې کولی شو یو کوین چې وکړو سرچ کړو. دغه برخې نه کولی شو یو کوین سرچ کړو. نو را به شي په دې باندې زه کلیک اخلم. صحیح ده. او بر په لومړي سرچ کې زه ورته لیکم چې سرچ له لارې تاسې کولی شئ یو کوین سرچ کړئ. صحیح ده.
دلته ما سره په فیورټ کې یو کوین راځي په سرچ کې مطلب په سپاټ کې موږ تاسو ته وښودل کېږي چې په کوم شي باندې تاسو غواړئ یو کوین واخلئ په هغه موږ تاسو په یو اس ډي ټي باندې ټول اخیستل او خرڅول شي باندې شي یو اس ډي ټي باندې شي زه راځم سرچ ته په سرچ برخه کې لیکم زه غواړم شپ کرنسي چې دی واخلم شپ صحیح ده زه راځم دلته لیکم د کرنسي نوم لیکم اس ایچ آی بي شپ مې ولیکه په شپ دا قیمت لري زه غواړم همدا شپ واخلم په کلیک مې پې واخیست صحیح شو دلته چې کله ما سره شپ کرنسي راغله دلته ما سره څو خبرې دي لومړی بر دې ځای نه مونږ کولی شو د همدې شپ کینډلې معلومې کړو صحیح شو په همدې کینډل باندې زه کلیک اخلم صحیح شو چې کله په دې کینډل باندې ما کلیک واخیسته تاسې کینډلې څه کوئ 15 دقیقې او یو ورځینی او 4 ساعته کینډل تاسو ګورئ نو زه مطلب همدا 15 دقیقو کینډل باندې زه کلیک کوم دا کینډل دی یعنی دلته ماته دغه کوین ټیټواله او جګواله ښیي په دې باندې په دغه کینډل باندې به زما ان شاء الله یو جدا ویډیوګانې راځي جدا درسونه به راځي دا ټول به ان شاء الله مسلسل تدریسي خو کله دلته کینډل راځي سي 3 ډاټ باندې شته کله تاسو کلیک واخلئ 3 ډاټ کې کولای شئ چې تاسو ډیپوزیټ وکړئ او ټرانسفر وکړئ نو دې سره تاسو دومره خاص کار ملرئ دلته اوس موږ تاسو سره راځي بای او سیل موږ تاسو چې کله یو کوین اخلو هغه په څه کې اخلو په بای کې اخلو صحیح دا بای ویني په بای کې اخلو کله چې خرڅو موږ تاسو به په سیل کې خرڅو اول درته په بای کې اخلم به درته په سیل کې خرڅوم صحیح شو دلته موږ تاسو سره د غسر چې کوم ښکاری د سره اندازه دا ویني سره نشانو سره چې ښکاری دا ټول خرڅونکي دي یعنی دوی د غشپ ټوکن چې دی خرڅي او دلته لاندې چې کوم یو دا شنه ښکاره کېږي دوی اخیستونکي دا ټول غواړي چې شپ ټوکن چې دی واخلي خرازو بای به موږ انتخاب کړو موږ یو کوین اخلو یو کرنسي اخلو نو بای ته موږ راځو کله چې بای ته موږ تاسو راغلو دلته موږ تاسو سره یو راځي لیمټ صحیح شو په دې لیمټ باندې موږ کلیک اخلو لیمټ نه څه مطلب راځو نمړی لیمټ تشریح کوو لیمټ چې دلته لیکل شوی یعنی په دلته چې کوم قیمت اوس دی 0.401 په دغه قیمت کې زه ورته لیمټ ږدم چې زه غواړم په همدې قیمت کې واخلم صحیح ده یعنی که ښکته پورته ځي زما به یوازې ارډر لګیږي او کله چې دغه قیمت ته ورسېد بیا ماته دغه شپ ټوکن واخلي صحیح لیمټ نه مطلب دا دی اوس راځو لیمټ باندې کلیک کوم لیمټ کې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو دلته مارکیټ راځي سټاپ لیمټ راځي او سی او راځي صحیح ده په مارکیټ کې چې مطلب څنګه ما اوس په مارکیټ باندې کلیک واخیسته نو مارکیټ نه مطلب دا دی چې په دې ځای کې چې کوم قیمت چلیږي دا وینئ په دې ځای کې چې کوم قیمت په همدې قیمت کې ډایرکټ تاسو ته اخلي صحیح ده په دې ځای کې دا وینئ دا کوم قیمت چې چلیږي په دې کې ډایرکټ تاسو ته چې دی څه کوي اخلي نو زه اوس راځم مارکیټ قیمت مې انتخاب کړه صحیح ده مارکیټ او په لیمټ چې کله تاسو انتخابوئ لیمټ کې به دلته تاسو خپلې خوښې یو قیمت ورکوئ چې زه غواړم په دغه قیمت کې واخلم لیمټ کې صحیح ده او په مارکیټ کې کوم قیمت چلیږي په همغه قیمت کې تاسو اخلئ نو بیا څه کوئ بیا مارکیټ تاسو انتخابوئ او که نه تاسو غواړئ چې د خپلې خوښې یو قیمت ورته ولیکئ چې په دغه قیمت کې دې ماته واخیستل شي نو بیا به تاسو څه استفاده کوئ بیا به تاسو لیمټ چې دی هغه استعمالوئ نو چې کله لیمټ باندې تاسو کلیک واخیست دې ځای کې تاسو ورته لیکلی شئ چې زه غواړم دا په دې قیمت کې چې دی واخلم صحیح شو او که چیرته تاسو مارکیټ کې چې دلته چې کوم قیمت روان اوسي او په همدې قیمت کې ډایرکټ اخلئ نو هم تاسو چې دی کولی شئ واخلئ زه راځم مارکیټ کې ډایرکټ اخلم صحیح شو راځم په مارکیټ باندې ما کلیک واخیست دلته زه اوس راځم په دې ځای کې ماته ځای کې ورته لیکلی شم چې دومره یو اس ډي ټي اخلم یعنې د څو پیسو تاسې اخلی صحیح ده نو دلته زه ورته لیکم زه غواړم د $15 چې دی دغه شپ ټوکن چې دی واخلم ټوټل د ځای کې تا سره وښي چې تا سره څومره پیسې دي ځای کې تا ته وښي تا سره دومره دي او د څومره تا اخلي صحیح شو زه ورته د $15 واخلم ټوټل ما سره څو دي ټوټل ما سره $10 دي صحیح شو ښه $15 مې ورته ولیکل راځم بای باندې کلیک اخلم کله چې په بای باندې ما کلیک واخیست نو ما څه وکړل په اتوماتیک ډول باندې ما دغه شپ کوین چې دی هغه واخیستل اوس راځم دغه شپ کوین به ماته چیرته ښکارېږي چې ما سره څومره شپ دي څومره ګټه مې کړې زه اوس غواړم بیرته یې خرڅ کړم دا شیان دي راځم کله چې تاسې کوین واخیست د هغې نه بعد به تاسې چېرته راشئ را به شئ وایلیټ ته دا وایلیټ وینئ دغه وایلیټ ته به تاسې راشئ په دې ځای کې تاسې ته ښکاري را به شئ وایلیټ برخې ته کله چې وایلیټ برخې ته راغلی په وایلیټ کې به تاسې کوم ځای ته راشئ په وایلیټ کې به تاسې راشئ سپاټ برخې له صحیح شو کله چې سپاټ برخې له راشئ دلته به تاسې سره شپ ټوکن راغلی وي دا وینئ شپ ټوکن موږ تاسې سره دلته چې دی راغلی هلته مو واخیست بیرته به راشئ وایلیټ ته په وایلیټ کې به سپاټ برخې له راشئ کله چې سپاټ برخې له راغلی نو دلته به تاسې سره ښکاره کېږي چې مطلب دا دی شپ ټوکن ما سره دی صحیح شو لومړی یو اس ډي ټي ته بیا را سره شپ ټوکن دی دا وینئ مطلب ما د $15 1,09,000 شپ ټوکن چې دی هغه وشو ښه زه راځم په همدې باندې شپ باندې زه کلیک اخلم صحیح شو کله چې په شپ باندې ما کلیک واخیسته ما ته یي چې اویلیبل بیلانس یعنی اویلیبل شپ ټوکن چې تا سره دي 1,09,50,000 دي
او دغه قیمت چې مطلب مونږ چې دی کاست ایوریج قیمت دی هغه دا دی صحیح شو. او اوس مهال قیمت چې دی مطلب تا ته څومره ګټه کا ټوډے پی ان ال مطلب و چې دغه شپ ته اخیستی تا ته دومره ګټه کا. نو دې ځای نه تاسو کولی شئ خپله ګټه چې دی هم معلومه کړئ. لاندې چې تاسې راغللی نو دلته تاسې ته یي چې تاسې دومره کوین اخیستی دي او دومره تاسې نه فیس ګرځول شوی دی، یعنې تقریبا 9.9 شپ مانه فیس یعنې تقریبا 0.01 سنټ په دغه سنټونو اندازه کې چې دی راځي که نه. نو دومره شپ ټوکن چې دی هغه ما اخیستي دي. صحیح ده. په دې ځای کې تاسې معلومه شي خپله ګټه تاسې دلته کتلی شئ چې نن ورځې څومره ګټه کړې، سبا ورځې څومره ګټه کړې او بله ورځ چې دی ما څومره ګټه کړې ده. ښه دا کوین خو ما واخیسته، اوس ما ته ګټه که زه اوس دا بېرته څنګه خرڅولی شم؟ راځو اوس یې بېرته خرڅوو. شاته به تاسې بیګ واخلئ. چې کله شاته بیګ تاسې وکړو اوس به بېرته چېرته راشئ؟ بېرته به تاسې راشئ او دغه ټریډ برخې ته به تاسې څه وکړئ؟ راشئ ټریډ برخې ته. چې کله ټریډ برخې ته راغلی بیا به راشئ سپاټ ټریډ ته. دلته سپاټ ټریډ دی ما سره، زه سپاټ ټریډ ته زه راغلم. زه اوس غواړم دغه که شپ ټوکن خو ما واخیست، زه غواړم اوس یې بېرته خرڅ کړم. نو اوس به تاسې څه وکړئ؟ را به شئ دې کې سیل برخې ته. دا وینئ سیل بای کې اخلو او په سیل کې څه کوو؟ خرڅو. اوس راځو سیل برخې ته. صحیح شو. اوس چې سیل برخې ته راغلو په سیل کې په همغسې ترتیب سره دی، یعنې په سیل برخه کې اوس زه غواړم په مارکیټ کې چې دی خرڅ کړم. زه راځم او ما سره چې څومره شپ دي زه غواړم هغه ټول خرڅ کړم. د دې بټن نه موږ تاسو کولی شو چې ټول انتخاب کړو. زه اخره پورې غواړم خرڅ کړم او را بسم په سیل شپ باندې به زه کلیک واخلم. سیل شپ باندې چې کله ما کلیک واخیسته نو زما دغه شپ ټوکن به چې دی دا به خرڅ شي. زه اوس راځم بیرته وایلټ برخې ته. چې کله وایلټ برخې ته رانګ اوس ما سره شپ دي، اوس زما شپ به په اټومیټیک ډول سره څه شي؟ خرڅ شي. نو ګورئ ما شپ خرڅ شول او بیرته ما ته څه یو اس ډي ټي راغله؟ لس یو اس ډي ټي چې دی هغه بیرته میلاو شوه. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ باینانس کې یو کرنسي واخلئ او بیرته چې دی هغه خرڅه کړئ. نو دا اخیستل او خرڅول په باینانس کې نو ډیره ساده طریقه ده. په سپاټ کې اخیستل او خرڅول لپاره مونږ دوه شیان لرو، په یوه کې اخلو او په بل کې بیرته خرڅو. یعنې په بای کې اخلو او په سیل کې چې دی خرڅو. دلته لیکو کوم قیمت کې اخلو، د څومره پیسو اخلئ، ځکه لیکلی شي څومره پیسو اخلم، د دومره پیسو اخلم. چې اخلي بای باندې به کلیک وکړئ، بای شپ، او چې تاسې بیرته خرڅوئ نو سیل شپ باندې به کلیک واخلئ او ستاسې به هغه کوین بیرته چې دی خرڅ کړئ.